أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. سورة نساء پنځمه سپاره آیات نمبر 103-104. دینه مخکې آیاتونو مبارکو کې د سفر منځ ذکر شو چې هغې ته قصر ویلی شي چې 4 رکعاته فرضو په ځای باندې 2 رکعاته ادا کولی شي. بیا ورپسې د صلات خوف ذکر شو چې د یو امام په اقتدا کې ټول مقتدیان منځ ادا کول غواړي، نو که سفرانه منځ وي نو یو رکعت به د امام سره ادا کوي او باقی منځ به ځان له ادا کوي، او که 3 رکعته یا 4 رکعته منځ وي نو یو ډله به لومبني 2 رکعته ادا کوي او دویمه ډله که 3 رکعتي منځ وي نو صرف 3 رکعت به ادا کوي، باقی 2 به ځان له وکړي، او که 4 رکعتي منځ وي نو دغه شان دویمه ډله به هم 2 رکعته، دریم 4م رکعت ادا کوي او لومبنی او دویم رکعت هغه به بیا ځان له ادا کوي. اوس چې د سفر حالت هم نه دی او د خوف او د یری حالت هم نه دی، نو واپس حکم به حال کو چې څنګه مخکې منځونه کول پوره منظم کو، نو هغه شانته اوسم پوره منځ کوي او په خپل وخت کې دننه چې کم وخت الله پاک مقرر کړی دی د منځ د پاره، چې هغه وخت کې دننه منځ ادا کړی شي، ځکه د منځ د پاره دا 15 وختونه د الله پاک مقرر کړی دي. نو چې کم اوقات د الله پاک د طرف نه مقرر دي په هغه اوقاتو کې منځ ادا کول پکار دي. په دویم آیت مبارک کې الله پاک هغه صحابو ته په کافرانو پسې تعاقب کول او په هغې پسې رستو تلل چې په هغې باندې د مسلمانانو رعب هیبت قایم شي، د هغې ذکر یې کړی دی چې دې کې تاسو سستی مه ښکاره کوئ. که تاسو ته په یو جنگ کې تکلیف رسیدلی دی، زخم رسیدلی دی، یا تاسو نه 80 کسان په غزوه احد کې شهیدان شوي دي، نو دغه شان درد او تکلیف دا کافرانو ته هم رسیدلی دی چې په بدر کې تاسو د هغې نه 80 کسان مردار کړي او 80 کسان ته نه تاسو ژوندي گرفتار کړي. ځکه د غزوه احد په موقع باندې چې کله کافرانو د واپسې اراده وکړه چې بیا واپس راځو، مسلمانانو زخمی حالت کې پریښي دي، نو نبی علیه السلام ته خبر راغی. نبی علیه السلام هغه زخمیانو صحابو ته وفرمایل چې هم تاسو روان شئ هغه کافرانو پسې، نو چا باندې چا یو ځای زخمی و، د چا بل ځای زخمی و او وینې د زخمونو نه روانې وې، سره د هغې هغه ټول صحابه روان شو، هغه کافرانو پسې رستو لاړل. کافران خبر شو چې مسلمانانو کې اوسم قوت او طاقت شته دی، زموږ مقابله کولی شي، هغې خپله اراده پرېښوده او وتښتېدل. نو یو دغه تکلیف او د درد ذکر یې کړی دی چې تاسو ته که درد او تکلیف رسیدلی دی نو دغه شان کافرانو ته هم رسیدلی دی، لہذا تاسو به سستی نه کوئ چې څنګه درته حکم کیږي فوراً به پاسې د جهاد دپاره. او دویمه خبره په دویم آیت مبارک کې دا کړې ده چې کافرانو خو صرف دنیا ده، هغې د دنیا دپاره جنګ کوي،
او ستاسو آخرت دی، د آخرت اجرونه ثوابونه دي، هغه به تاسو ته الله پاک درکوي او هغې ثوابونو نه هغې اجرونو نه او د جنت د نعمتونو نه کافران محرومه دي. دا هم ستاسو دپاره دي. نو د هغې دپاره په دنیا کې درد او تکلیف او زخم او شهادت او مقابلې کول، صبر کول، دا ټولې خبرې به تاسو برداشت کوئ. فاذا اطمأننتم، هر کله چې تاسو په اطمینان شئ، په امن شئ او په حالت د اقامت کې شئ، یعنی سفر حالت نه وي او دغه شان خوف او خطره د دشمن د درندګانو دا هم نه وي. فاقیموا الصلاة، بیا تاسو قائم اوساتئ مونځ په خپله طریقه باندې، چې کوم طریقه باندې تاسو مخکې مونځ ادا کوو د سفرانې د مونځ نه، د صلات خوف نه مخکې، نو په هغه طریقه باندې اوس هم تاسو پوره مونځ ادا کوئ او په خپل وخت کې ادا کوئ. ان الصلاة، بشک مونځ، کانت دی علی المؤمنین، په مؤمنانو باندې، کتابا موقوتا، کتابا لیکلی شوی، موقوتا په مقرره وخت باندې. نو دا د الله پاک د طرف نه اوقات نماز مقرر دي چې 15 وختونه دي. ولا تهنوا، او تاسو سستی مکوئ اے مؤمنانو، فی ابتغاء القوم، په تلاش او طلب کولو د دشمن قوم کې، چې تاسو ته حکم وشي چې ورپسې لاړ شئ نو فوراً روانېږئ، په هغې کې سستی مکوئ. ان تکونو، کچریه تاسو، تعلمون، چې تاسو زخمیان شوي، تاسو ته درد او تکلیف رسیدلی دی، فانهم یعلمون، نو یقینا دا کافران، یعلمون، دیتم درد او تکلیف او زخم رسیدلی دی، کما تعلمون، لکه څنګه چې تاسو ته زخم او درد رسیدلی دی، نو دغه شان هغې هم دردمن شوي دي او هغې بیا هم راځي ستاسو مقابلې ته، نو تاسو هم مقابلې ته ور وړاندې شئ. وترجون، او تاسو امید ساتئ، من الله، د الله پاک د طرفنا، ما د هغه څیز، لا یرجون، چې دا کافران امید نه ساتي، ځکه هغې آخرت نه مني، د آخرت نه منکر دي، جنت او دوزخ باندې یقین نشته دی، او تاسو آخرت هم منئ، دوباره ژوندي کېدل هم منئ، جنت او دوزخ هم منئ، نو تاسو ته به الله پاک ستاسو په دې عقیده او په دې نیکو اعمالو باندې هغه اجرونه او ثوابونه درکړي چې هغه د کافرانو دپاره نشته دی. وکان الله، دی الله پاک، علیما عالما، په هر څیز باندې عالم دی، نو د خپل علم په رڼا کې الله پاک احکامات را لیږي، حکیمه او حکمت والا دی، چې تاسو باندې ستاسو د طاقت نه زیات بوج نه دی اچولی، داسې احکام الله پاک را لیږلي دي چې هغه د انسان د برداشت نه بهر نه دي. فاذا اطمأننتم، هر کله چې تاسو په اطمینان سره شئ، د سفر حالت ختم شي، د خوف او د یری حالت ختم شي، فاقیموا الصلاة، نو تاسو قائم اوساتئ مونځ د خپلې طریقې مطابق. ان الصلاة، بشک مونځ چې دی، کانت علی المؤمنین، دی په مؤمنانو باندې، کتابا لیکلی شوی، فرض کړی شوی، موقوتا په خپل مقرره وخت باندې. ولا تهنوا، او تاسو سستی مکوئ، فی ابتغاء القوم، په تلاش کولو د دشمن قوم کې، ورپسې لاړ شئ چې ستاسو رعب او هیبت پې قایم شي. ان تکونو تعلمون، کچریه تاسو چې تاسو ته زخم او درد او تکلیف رسیدلی دی، فانهم یعلمون، یقینا دا کافران چې دي، یعلمون، دیتم درد او زخم رسیدلی دی، کما تعلمون، لکه څنګه چې تاسو ته رسیدلی دی تکلیف. وترجون، او تاسو امید ساتئ، من الله، د الله پاک د طرفنا، ما د هغه اجر او ثواب، لا یرجون، چې دا کافران امید نه ساتي. وکان الله، دی الله پاک، علیما عالم په هر څیز باندې، حکیمه او حکمت والا دی. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمته.